بدري صحابه داسې څوک دي چې د قیامت ورځې په مسلمانانو کې ډېر مشهور دي او د مسلمانانو په زړه کې ډېر لوی مقام لري. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کې داسې یو ترتیب ده. اول وار په ټولو صحابه کې خلفای راشدین بهتر مقام لري. خلفای راشدین زموږ په خلکو کې په ساده ژبه په څلورو یارانو مشهور دي. صدیق اکبر د حضرت عمر د حضرت عثمان د حضرت علی د رضی الله عنهم. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته نږدې کسان دي او په ټولو صحابو کې بهترین خلک دي. له هغه وروسته دویمه درجه کې عشره مبشره، یعنی لس داسې کسان چې دنیا کې په یوه ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ته د جنت زیری ورکړی. هغه کې څلور دغه خلفا راځي: زبیر بن عوام د پنځه، طلحه بن عبیدالله د دای شپږ، ابو عبیده بن جراح د دای اووه، سعد بن ابي وقاص د دای اته، سعید بن څوک د دای نه، یو بل صحابي هم د نوم یې راڅخه هېر شوی. دا لس کسان دي، دې ته عشره مبشره وایي. یعنی لس هغه کسان چې د الله جل جلاله پیغمبر په خپله صادقه دوی ته د جنت زیری ورکړی. دا په یو حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام په یو مجلس کې وویل ابوبکر په جنت کې، د عمر په جنت کې، د عثمان په جنت کې، د پلاني و پلاني، دا لس نومانې لس سره یاد. دا صحابو کې د دویم فضیلت خاوندان دي. دریم بیا اصحاب بدر، دغه لس کسان پکښې دي. بیا د بدر صحابه چې 314 کسان دي، په نسبت و نورو صحابو ته بهتر دي. مخکې موږ ته خبره کړې وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو ارشاد څخه داسې معلومیږي چې کېدلی شي چې الله داسې فیصله کړې وي چې د بدر له شرکت وروسته چې هر څونه غټ ګناه دا وکړي، الله به ورته معاف کړي، ورته وبې بخښي. الله جل جلاله له بدریینو څخه داسې راضي شو. له هغه وروسته بیا څلورې درجې هم په صحابو کې شته. له هغه وروسته بیا 700 کسان دي اصحاب الوحد چې ورته وایي. له هغه وروسته بیا 1400 کسان دي اصحاب الحدیبیه چې ورته وایي. له هغه وروسته بیا هغه کسان دي چې د مکې تر فتح مخکې ایمان راوړی دی. بیا نو وروسته اخري درجه هغه دي چې له فتحې وروسته مؤمنان شوي.